سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، هر ځل زه کوشش کوم چې ستاسو د پوښتنو یو پوښتنه راوالم، په هغه مشکلاتو خبره وکړم چې دلته ډېر ضروري مشکلات دي او هغه ډېر افغانان ورسره مخ دي. زه کوشش کوم چې ټول نه مهمه پوښتنه اول راوالم. بعضې وخت کې داسې کېږي چې ماته یو کس یا زنګ وایي یا راته یو پیغام پرېږدي، یا مثال که چیرې ما وویني دوی ماته ووایي یو موضوع راکړي چې په دغه موضوع یو څو خبرې وکړه، یو څه معلومات ورکړه. اکثرا زه کوشش کوم چې ستاسو د کمنټونه راوالم، خو بعضې داسې موضوع هم راځي چې هغه کمنټ کې نه وي، هغه ما سره څوک لیدلي یا چا مطلب ماته زنګ والی یا له یو طریقه ماته پیغام پرېښي چې دغه ډېره ضروري موضوع ده. که زه پوه شم هغه ډېره ضروري موضوع وي، نو زه غواړم چې په هغې باندې تاسو سره ضروري یو څو خبرې وکړم. دغسې یو موضوع لکه کوم ځای ماته یو دوه درېو ملګرو دې په اړه باندې ماته زنګونه وواله چې غواړم په دې یو څه خبرې وکړم، او هغه موضوع ده رواني مشکلات. ملګرو، تاسو ټول ته بهتره معلومه ده دلته په فرانسه کې چې موږ داسې ډېر افغانان وروڼه لرو چې هغه رواني مشکلاتو سره مخ دي. زموږ ستاسو په ټولنه کې، زموږ ستاسو په وطن کې، په ټولنه کې دلته که افغانان دي که هلته افغانان دي، دغه رواني مشکل خبرې کول په دې اړه باندې دا چا سره په دې باندې خبرې کول، یا دغه مشکل ډاکټر سره شریکول، یا ډاکټر ته ورتګ، یا چا ملګري سره دا خبرې شریکول شرم ګڼلی کېږي. ولې دا بې انتهایي غټه غلطي ده. دا یو موږ تاسو یو ستره اشتباه کوو. رواني مشکل چې کوم دی دا یو مرض دی، او باید دې ته د یو مرض په نظر باندې یو انسان باید وګوري. دا ځان له په افغانانو کې نشته، دا ځان له په افغانانو په ټولنه کې نشته، دا په هره ټولنه کې شته. دا دلته په فرانسه کې، فرانسویانو کې هم شته، په د دنیا هر ګوټه چې لاړ شي رواني مشکلات خلک لري. نو دا ډېر زیات په هره ټولنه کې دا شته. او بیا طبیعي خبره د افغانانو کې که بنسبت د نورو خلکو لږ ډېرې زموږ ستاسو د وطن مشکلات داسې دي. زموږ ستاسو وطن کې دغه 40-50 کاله جنګ دی، موږ تاسو سره مهاجر شوي یو، په دې سختو لارو راغلي، خپل مرګ هم څو ځلې لیدلی دی، خپل ژوند هم خطرونو سره مخ کړی دی، په سختو لارو ته رسېدلي. بیا چې دلته کله راورسېږي نو ژبه مو نه زده، دا یو نوی کلتور دی، نوی ځای، نوي خلک دي، نو هغه بېل مشکلات دي. طبیعي خبره ده انسان ته لږ ذهني صدمه رسېږي، لږ په تکلیف کېږي، یو قسم مشکلات ډېر زیات دي. نو که د ټولو مشکلاتو موږ تاسو وګورو نو دا یو طبیعي خبره ده چې دغسې یو مشکل سره موږ تاسو مخ کېدلی شو، او مخ شوي یو. ټول ډېر زیات ملګري چې کوم دي هغه د مخ سره مخ شوي دي، ډېر ورسره اوس مخ کېږي، او ډېر اوس ورسره فعلا دغه مشکل سره دوی ژوند کوي، او اوس ورسره مخامخ دي. نو ما غوښتل چې زه تاسو سره دا خبره شریکه کړم چې اول خو دې ته د یو مرض په شکل ووایي، تاسو لاړ شئ ډاکټر سره کښېنئ، ملګرو سره دغه موضوع شریکه کوئ، یا په دې تاسو ورسره خبرې وکړئ، تر څو موږ تاسو یو بل ته داسې ډاډ ورکړو، یو بل دې ته آماده کړو چې دغه مشکل دغه ته د یو مرض په نظر وګوري، او د دې موږ تاسو باید تداوي وکړو، د دې باید موږ تاسو علاج وکړو. دلته شفاخانې شته، دلته ډاکټران شته، دلته هر څه شته، دلته حتی مفته سازمانونه شته چې هغه غواړي دغسې مهاجرو سره چې کوم مهاجر دغه مشکلات لري هغوی سره کومک وکړي. هغوی دا خبره درک کوي، دوی ته دا معلومه ده چې دغه مهاجر دومره مشکلاتو نه بعد دلته راځي. دوی دلته چې څومره مهاجر راغلي د هغو ټول په وطنونو کې حال خراب دی، هغو ټولو وطنونو کې حالات خراب دي، جنګونه دي، هغه د یو مشکل د وجې دلته راغلی دی. خپل وطن یې پرېښی، خپل کورنۍ یې پرېښی، خپل فامیل یې پرېښی دی. نو دا طبیعي خبره ده، هغو ته د معلومات شته دی چې دوی داسې مشکلاتو سره مخ شوي دي. ته ضرورت دی د هر چا ته، هر مهاجر ته چې هر کس په دغو سختو لار راځي، خپل وطن جنګ د وجې پرېږدي، دغه سختو حالاتو کې پرېږدي، هغو ټول ته ضرورت دی چې څه ناڅه د دوی خپله تداوي وکړي، څه ناڅه دوی ډاکټر سره مشوره وکړي. بیا ګوره، تداوي ضروري نه ده چې هر یو کس مطلب یو کس دی هغه 100% تداوي ضرورت لري، یو کس دی هغه 50% لري، یو کس دی هغه 100% لري. ضروري نه چې یو کس دی لاړ شي ډاکټر ته، هغه مکمل خدای نخواسته ذهني مریض دی، هغه مکمل خدای نخواسته بیخي ذهني هغه توازن یې بیخي ختم شو. نه، دغه کې بیا مطلب یو کس دی هغه ډېر باندې دغه مرض اثر انداز شوی دی، یو باندې کس باندې کم شوی دی. نو باید موږ تاسو ډاکټرانو ته لاړ شو، په دې باندې ورسره خبره وکړو، ورسره کښېنو. په دې اړه باندې ما دلته یو فرانسوي سازمان دی، دلته یو ډاکټران دي فرانسوي، هغو سره ما خبره کړې، هغو سره ما اړیکه ونیوله. هغه وویل چې څومره مهاجر یې، څومره افغانان یې کولی شي ما سره اړیکه نیولی شي، د دوی سره دغه مشکل ما سره شریکولی شي. زه غواړم د دوی دغه مشکل چې کوم دی هغه
تداوی وکم، حل لارې ورته وباسم. نو ما غوښتل چې په ځای اول تاسو دې له تشویق کړم چې تاسو دغه ته د یو مرض په نظر وګورئ، د یو مرض په نظر یې واخلئ او زر تر زره یو ډاکټر ته لاړ شئ، ډاکټر سره کښېنئ، مشوره ورسره وکړئ او تاسو تر څو تاسو دغه حالت نه راوځئ، تر څو یو نارمل زندګۍ طرف ته لاړ شئ، یو نارمل ژوند طرف ته لاړ شئ. ځکه که تاسو په دغه رواني مشکل کې، نو تاسو دغه ژوند نور هم دلته خرابېږي، نور هم تاسو کړاوونو سره مخ کېږئ، مشکلاتو سره مخ کېږئ، راتلونکی مو بالکل خطر سره مخ کېږي، به ستاسو ژوند ته حتی مثال خطر پیښېدلی شي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو دغه مشکل جدي واخلئ او دغه مشکل باید تاسو پرې ونه شرمېږئ، تاسو داسې احساس ونه کوئ چې دا که زه چېرته چاته ووایم یا ډاکټر ته لاړ شم یا د رواني مشکل دوایي وخورم یا مثال ډاکټر سره دې په اړه مشوره وکړم. ضروري نه چې دې کې تاسو له دوایي درکړی شي، دې کې مشورې هم تاسو له درکولی کېږي. ټول د دې ستاسو هغه ذهن یو مثبت سوچ طرف ته راوستل دي، ستاسو فکر مثبت جوړول دي، ستاسو هغه مشکلاتو نه راویستل دي، ستاسو په عاداتو کې، ستاسو په خبرو کې، په طریقه ژوند په طریقه کار کې، هغه د ژوند کولو طریقه کې تاسو ته څه مشورې درکړي چې تاسو هغې کې تغییرات راولئ، تر څو تاسو یو نورمال ژوند طرف ته راشئ، یو نورمال فکر ته راشئ، تاسو تر څو دغه مشکل نه راوځئ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو دغه مشکل ډاکټر سره شریک کړئ تر څو د دغه ژوند نه راوځئ. نو ځکه ما مهمه ګڼله، ځکه دې مشکل سره زموږ ستاسو افغانان ډېر زیات دلته مخامخ دي او دغه یو غټ لامل دی چې موږ دلته افغانانو په منځ کې جنګونه هم کېږي، لانجې هم ډېرې داسې راځي. اکثرا تاسو به ګورئ خاص کر دلته په یو څو منطقو کې هره ورځ موږ تاسو ګورو چې زموږ ستاسو افغانان وروڼه جنګونه کوي یا خپل منځ کې یا د نورو خلکو سره. دا ښه خبره نه ده. دوی ته هم جاني مشکل هم رسیږي، دلته ورته دوی په چې کوم پولیس سره کوم ریکارډ دی هغه هم خرابېږي، دلته هم ریکارډ خرابېږي، اسنادو ته هم نقصان رسیږي، بل افغانانو ته افغان نوم ته هم نقصان رسیږي، افغانستان وطن هم بد یادېږي، زموږ ستاسو کلتور ته، زموږ ستاسو ټولنې هر څه ته مطلب یو قسم منفي اثر پرې غورځوي، خلک ورته په یو بل نظر بیا ګوري. نو ښه خبره دا ده چې موږ تاسو خپل ځان زره ته زره که هر یو کس داسې مشکل سره مخامخ وي، هیڅ خبره نشته، تاسو یو کوم یو نږدې ملګري هغه سره شریکولی شئ، تاسو ډاکټر ته تللی شئ، تاسو که هر څوک داسې پیژنئ یا خپل ځان کې دغه جرأت پیدا کړئ. داسې د شرم خبره نه ده. یو کس چې مریض شي طبیعي خبره ده به ډاکټر له ځي، یو کس چې مشکل لري باید هغه یو مشکل حل شي، دې کې شرم نه ده پکار. تاسو ټول ما سره شریکولی شئ، په کمنټ کې راته خپل دغه پرېږدئ، انشاءالله زه به تاسو ټولو سره د دغه کوم ډاکټر چې کوم دا کوم سازمان دی، کوم سایکیاټریک چې کوم ده، دغه ډاکټر خاص دې دپاره د رواني مشکلاتو لپاره زه به تاسو هغې نمبر درکړم، تاسو به ورشئ، مشورې به ورسره وکړئ، کښېنئ، هغه تاسو سره صرف خبرې کوي، تاسو سره مشورې کوي تر څو تاسو دغه مشکل نه راوباسي. نو بالکل دې کې هیڅ شرم مه ګڼئ. تاسو ماته په کمنټ کې پرېښودلی شئ، خپلو ملګرو ته ویلی شئ. زه به انشاءالله تاسو ته د ډاکټر نمبر درکړم، دغه سره به تاسو وګورئ، لاړ به شئ، ورسره کښېنئ شئ، ورسره کښېنئ، ادرس به زه درکړم. نو که هر کس داسې مشکل لري یا تاسو کوم داسې ملګری پیژنئ او هغه سره هم دغه ویډیو شریکه کړئ، دغه معلومات شریک کړئ، هغه تشویق کړئ تر څو هغه لاړ شي ډاکټر ته. یو ژوند موږ باید وژغورو. دلته موږ تاسو راغلي باید خپل وروڼو ته کومک ورسره وکړو، یو بل ته لاس ورکړو. زه غواړم له دغه طریقې نه زموږ افغانان چې کوم مشکلاتو سره مخ دي باید د دې نه راوځي او دوی ژوند یو نورمال ژوند طرف ته راشي. نو مننه ملګرو، الله دې وکړي چې زما خبرې به چا درنې نه لګېدلي، بدې نه لګېدلي. زما مقصد صرف او صرف د افغانانو وروڼو خدمت کول دي او دوی په مشکلاتو کې کمی راوستل دي. دوی دلته غواړم چې دلته یو ښه ژوند وکړي، خپل وطن نوم هم دلته ښه یاد کړی شي، دوی نوم هم یاد کړی شي، ښه یاد کړلی شي، د وطن افغانستان نوم هم یاد کړلی شي، افغانیت باندې خلک یعنې ښه یاد کړي. نو زما د دې ټولو ویډیوګانو دغه مقصد دی او دا مقصد به تل وي. نو مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې په الله سپارم، په مخه.